د ارزښت پر زیاتوالي مالیې د ثبت فورمې د ډکولو لارښود. د ارزښت پر زیاتوالي مالیه پر هغو شرکتونو باندې لازمي ده چې د کلنۍ پانګې دوران یې 150 میلیونه افغانۍ او یا تر دې زیاتې وي. د ارزښت پر زیاتوالي مالیې د ثبت فورمې ډکولو لپاره لومړی د عوایدو لوی ریاست ویبپاڼې ARD.gov.af ته په سر ورښکاره کولو او د خپرونې برخې کې د ارزښت پر زیاتوالي مالیه د مینو په کېکاږلو سره فورمه ښکته کړئ او غوښتل شوي معلومات پکې ولیکئ. لومړی د پیژندنې شمیره او د شرکت نوم په لیکلو سره لومړی برخې ته ورننوځئ. په لومړۍ برخې کې د مالیه ورکوونکي معلومات راوړل کیږي او په دریمې ګڼې کې د ثبت ډول الزامي او د ثبت څرنګوالی یا ماهیت انفرادي وټاکئ. په څلورمې ګڼې کې د تیرو 12 میاشتو د صفر او معیاري نورمونو د تابع جنسونو او خدمتونو ترلاسه شوی مجموعي مبلغ او په پنځمې ګڼې کې د راتلونکو 12 میاشتو د صفر او معیاري نورمونو د تابع جنسونو او خدمتونو ترلاسه کیدونکي مجموعي مبلغ په افغانیو ورسوي. په شپږمې ګڼې کې د هغو جنسونو او خدمتونو ترلاسه شوی مبلغ یا سلنه په افغانیو ورسوي چې د صفر نورم تابع ګرځي. او په اوومې ګڼې کې که د معاف جنسونه او خدمتونه ونه لرئ نو د نه برخه او که ولرئ د هو برخه غوره کړئ او په اتمې ګڼې کې سلنه ولیکئ. په نهمې ګڼې کې که چیرته د یوې سوداګرۍ او یا زیاتو سوداګریو ونډوال یې د هغو د پیژندنې شمیرې ولیکئ. او په لسمې ګڼې کې که چیرې ستاسې اقتصادي فعالیت داسې وي چې ستاسې ورکړي مالیات تر هغو مالیاتو په کراتو زیات وي چې له خپلو پیرونکو څخه یې وروسته راغونډوئ د هو برخه او که برعکس وي نو د نه برخه وټاکئ. په 11مې ګڼې کې د اظهار لیک د وړاندې کولو د وخت لپاره د روبوار برخه غوره او د اړتیا پر مهال د غوره دلیلونو په وړاندې کولو سره یې میاشتني شکل ته هم بدلولی او غوره کولی شئ. که څوک حکومي بنسټ ثبتول غواړي له 12مې تر 18مې ګڼو کې دی د رئیس، مرستیال او یا د کوم بل صلاحیت لرونکي کارکونکي معلومات ولیکي. د لومړۍ برخې تر وړاندې شویو معلوماتو وروسته په دویمې برخه کې د لاندنیو معلوماتو په لیکلو سره د هغو تصدیق وکړئ. په 18مې ګڼې کې د تصدیق کوونکي کس موقف وټاکئ او په 19مې ګڼې کې د هغه نوم، په 20مې ګڼې کې د برېښنایي تذکرې شمیره او په 21مې ګڼې کې د کاغذي تذکرې شمیره ورسوئ. که چیرې تصدیق کوونکی کس په افغانستان کې نه وي نو په 22مې ګڼې کې د پاسپورټ شمیره، په 23مې ګڼې کې صادرونکی هیواد، په 24مې ګڼې کې د صدور نیټه او په 25مې ګڼې کې د پاسپورټ د پای نیټې په لیکلو سره خپله فورمه لاسلیک او د شرکت په ټاپې سره دې تصدیق کړي. د اړتیا پر مهال د خپلې هرې سوداګریزې نمایندګۍ لپاره د عوایدو لوی ریاست له ویبپاڼې څخه د یو فورمه ښکته او ډکه کړئ. د فورمې تر لاسلیک وروسته یې د ارزښت پر زیاتوالي مالي امریت ته ورکړئ او دریمه برخه یې اړوند کارکوونکي ډکوي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.